چې اخیستی می ستا سیوري ته آرام وای چې اخیستی می ستا سیوري ته آرام وای. اوس دا ډلې چې راغلې دا فتنې چې راغلې په قوم کې خپرې شوې، اوس ما ستا دپاره څه کول پکار دي؟ ساکت به پاته کېږو، پټه خوله به یو، هېڅ به نه وایو؟ کاره فتنه راغله، موږ به پټه خوله یو که به یو څه وایو؟ راسئ قرآن و حدیث ته ورسو چې هغه په دې باب موږ ته څه هدایت کړي چې تاسې د فتنو په وخت کې پټه خوله واوسئ که یو څه ووایاست. راسئ قرآن و حدیث ته ورسو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. سورة آل عمران. اللہ عز و جل فرمائی اے زما بندگانو پتاسی کی با خامخا داسی یو ټولی وی چې دا هغه ټولی وظیفه به څه وي؟ دغه درې کاره به کوي. یدعون الی الخیر، خلق به اسلام ته رابولي، خیر ته بې رابولي، دا یو کار. ویأمرون بالمعروف، او امر به په ښه کار سره کوي. وینهون عن المنکر، او د ناروا څه به منع کوي. دغه درې وظیفې به په غاړه وي. خلق به دین ته رابولي، په ښو کارو به امر کوي خلقو ته، د بدو کارو څه به خلق را منع کوي. دغه درې وظیفې به په غاړه وي. داسې کسان به وایي په تاسې کې خامخا وي، الهي حکم دی، او دغه کسان به هم کامیاب وي چې دغه درې وظیفې ادا کړلې، دا کسان به کامیاب وي. نو قرآن راته وویل چې دغه ډله به په تاسې کې چې خلق دین ته رابولي او په ښو کارو خلق امر کوي، او د نارواو څه خلق را منع کوي، د منکر څه را منع کوي. منکر خو پیژنئ، ما خالف الشرع چې د شریعت خلاف وي. کم خبر، کم فعل، کم عمل، کم عقیده چې د شریعت خلاف وي، دا منکر دی. نو قرآن وایي چې دغه منکر مخه ونیسئ. راسئ حدیث شریف ته راسئ، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه څه فرمایي؟ د مسلم شریف روایت دی: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. پیغمبر علیه السلام یې ښه تشریح راته کړی ده. پیغمبر علیه السلام وایي ای زما امته، که په تاسې کې یو چا منکر ولیدي، یو څوک یې ولیدي هغه په منکر اخته و. منکر څه معنا؟
یا خراب خبره کوله یا خراب عمل کوي یا عقیده خراب. نو که په تاسې کې یو چا په بل چا کې منکر ولیدي، دغه لیدونکی چې دا منکر یې ولیدي دا به په خپل لاس هغه سړی د دې منکر د دې ناروا سره ګرځي. فلیغیره بیده. هغه کې د لاس قدرت نه درلودی، عاجز و، کمزوری و، بیا به څه کوي؟ دا ناروا چې ویني دا لیدونکی به څه کوي؟ در لاس خې نسي نیولی، خو عاجز دی. نو څه وکړي؟ نو وایي که دا قدرت نه و نو بیا دې د ناروا مخه ونیسي په ژبه. په ژبه څه مطلب؟ معنا تقریر دې وکړي په جامعه کې، په مدرسه کې، په مسجد کې، په جلسه کې. عام مؤمنان دی خبر کی، قوم دی خبر کی چې په دا سړي کې دا منکر ستا. ای خلقو ورنږدې نسئ، دا منکر والا ته ورنږدې نسئ. د دې سړي خبرې خراب دي، یا عمل خراب دی، یا عقیده خراب ده. نو په ژبه به دا تقریر کوي په عامو ځایو کې. شکه د ژبې قدرت هم نه درلودی، عاجز و. بیا به څه کوي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه وایي که د ژبې قدرت هم نه درلودی نو د هغه ناروا مخه دې په زړه ونیسي. په زړه یې څنګه ونیسي؟ په زړه کې دې بد ځینې وړي، په خوشحاله به نو نه وي. په زړه کې بیا دا وي چې دغه سړی چې په دا ناروا اخته دی زما بد ځینې کېږي. په دې ناروا به دی ناراضي، راضي به نه وي، خوشحاله به نه وي. دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وینا ده. ای زما امت که په تاسې کې چا منکر ولیدي د منکر مخه ونیسئ، یا په لاس یا په ژبه یا په زړه. یا د لاس مقابله وکړي، یا د ژبې مقابله وکړي، یا د زړه مقابله وکړي. او دغه د زړه مقابله دا نو پیغمبر علیه السلام وایي هغه کمزور ایمان دی. هغه ایمان چې ډېر کمزوري وي هغه نو دغه دی چې په زړه کې بدجنې وړي. نو که په زړه کې بد نه جنې وړل د دې منکر والا سره خوشحاله و، دا خو کمزوري ایمان هم نسته پکښې کې. ښه، نو قرآن هم راته وایي چې تاسې د منکر مخه ونیسئ. پیغمبر علیه السلام هم راته وایي تاسې د منکر مخه ونیسئ.